السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن دی ولسم درس شپږمه برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه پنځم ډول پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیه ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې د قرآن د تلاوت ترڅنګ د قرآن په معنا هم پوه سو. نو روزه روانه ده، نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې د قرآن 5 حقه په موږ باندې دي. لومړی حق یې دا ده چې باید ښه غوږ ورته ونیسو. دویم حق یې دا دی چې ښه یې تلاوت کړو، په ترتیل یې تلاوت کړو. او دریم حق یې دا ده چې په معنا یې پوه سو. څلورم حق یې دا ده چې عمل ورباندې وکړو. پنځم حق یې دا ده چې نورو ته یې ورسوو. نو هر وخت چې د قرآن تلاوت ته کښېناستاست، له ځانه به مو دا پوښتنه وي چې آیا زه غواړم ختمونه ترسره کړم او یا غواړم چې د قرآن حق ادا کړم او په قرآن کې تدبر او فکر وکړم. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه پنځم ډول پیژندنه ده. په سورة البقره لومړی نمبر آیت، سورة طه د شپېتم نمبر آیت. په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه پنځم ډول پیژندنه ده. پنځم ډول اشاره کوونکي اسمونه دي. اشاره کوونکي اسمونه هغه نومونه دي چې د یو شي یا کس ته اشاره کوو، لکه دا او هغه. راځئ لومړی اشاره کوونکي اسمونه وپېژنو. کوم یو دي چې په عربي کې اسماء الاشاره ورته وایي، دا یې پښتو معنا ده. او ډول یې څنګه ده؟ هذا څه معنا ده او ډول یې څنګه ده؟ یعنی مفرد ده او نږدې مذکر اسمونو لپاره راځي. دوهم هذه معنا یې څه ده؟ ده مفرد نږدې مؤنث اسمونو لپاره راځي. ذالک معنا یې څه ده؟ هغه مفرد لري مذکر اسمونو لپاره راځي. تلک معنا یې څه ده؟ هغه مفرد لري مؤنث لپاره راځي. هذان دا دوه چې مثنی او نږدې مذکر اسمونو لپاره راځي. هاتان دا دوه مثنی نږدې مؤنث اسمونو لپاره راځي. ذانک هغه دوه مثنی لري مذکر اسمونو لپاره راځي. تانک هغه دوه مثنی لري مؤنث اسمونو لپاره راځي. هؤلاء دا خلک جمع نږدې لپاره راځي. اولئک هغه خلک جمع لري اسمونو لپاره راځي. نو راځئ دا آیات تلاوت کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. سورة البقره لومړی نمبر آیت ده. ترجمه یې څه ده؟ دا د الله جل جلاله کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته، د پرهیزګارانو لپاره لارښوونکی دی. نو ما دلته ویني اسماء الاشاره پیدا کړه چې ده ذالک د ما ولیکل. موږ وویل چې په قرآن کې د اسم معرفه یعنی خاص اسم پنځه ډول څه ده؟ اشاره کوونکي اسمونه دي. ذالک ما پیدا کړو چې دا اسم اشاره ده. راځم د جدول ته ګورم. دا دلته پیدا کړو چې ذالک دلته ده. معنا څه ده؟ هغه د مفرد لري مذکر اسمونو لپاره راځي. نو زه دلته ورته لیکلی سم چې دا کوم اسم ده؟ دا خاص اسم ده. که چا درته وایي چې ولې دا خاص اسم ده، ته به ورته ووایې چې د خاص اسم پنځم ډول ټول اشاره کوونکي اسمونو ته وایي، لکه په دې جدول کې. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې دا جدول په یاد کړئ سره له مانه. کله چې قرآن تلاوت کوئ نو تاسو به په اساني وکولی شئ چې د قرآن په معنا پوه شئ. قرآن کریم کې د خاص اسم پنځم ډول پیژندنه، لکه په تېر سلاید کې چې ما وویل اشاره کوونکي اسمونه دي، هغه نومونه دي چې د یو شي یا کس ته اشاره کوو. نو دا جدول ما تېر سلاید کې تشریح کړه. اوس به راسو د آیات به تلاوت کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا ان هذان لساحران. سورة طه در شپېتم آیات یوه برخه ده. ترجمه یې داسې ده: په پای کې ځینو خلکو وویل دا دواړه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام خو یوازې کوډګران دي. نو زه دلته څنګه کولی شم اسماء الاشاره څه دی؟ هذاني ما پیدا کړو چې دا اسم اشاره ده. څنګه مې پیدا کړو؟ راځم دا جدول ته ګورم چې دلته شته، ویني هذاني
ما پیدا کړ چې دا له جمله د اسماء الاشاره ده. هذان معنی شه ده دا دوه، او ډول یې څنګه ده؟ مثنا نږدې مذکر اسمونو لپاره راځي. مثنا څونه دوه. زه به درته ورته ولیکم چې دا څنګه اسم ده؟ دا خاص اسم ده. که چا درته وایي چې ولې خاص اسم ده، ته به درته ورته وایي چې دا له جمله د اشاره کوونکي اسمونو څخه ده چې په عربي کې اسماء الاشاره ورته وایي. ټول اسماء الاشاره څه دي؟ خاص اسمونه دي. د نننۍ درس لاندې په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه پنځم ډول هم وپېژندل. سورة البقره لومړی نمبر آیات، سورة طه د شپېتم نمبر آیات یو برخه وه. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې سورة الناس له پښتو ترجمې سره وګورئ. کله چې تلاوت کړ او پښتو ترجمه مو وکتله، اسم پیدا کړئ. اسم څه ته وایي؟ هغه کلمې ته وایي چې معنا لري ولې په زمان پورې تړاو نه لري. هر هغه څوک چې د فعل او اسم په اړه معلومات نه لري، زما د تېر درسونه وګوري، ما په مفصله توګه په دې اړه معلومات ورکړي. نو کله چې تلاوت کړ، د خاص اسم لومړی ډول، دوهم ډول، دریم ډول، څلورم ډول، پنځم ډول دلته پیدا کړئ. که چیرې پنځم ډول نه و، تاسو به څه وکړئ؟ څلورم ډول ته به ولاړ. که څلورم ډول نه و، دریم ډول ته. که دریم ډول نه و، ولاړ به شئ دوهم ډول ته، لومړی ډول ته. نو تاسو کولی شئ چې د خاص اسمونه دلته په دې صورت کې وپېژنئ. زه څنګه یو دانه تاسو ته مشخصومه؟ دلته راځم، ګوره، قل اعوذ برب الناس. دلته ما پیدا کړ، ویني د ال لرونکي اسمونه، ویني دا شی ده، دا خاص اسم ده. نو نور تاسو کولی شئ چې خپله مشخص کړئ. کله چې مشخص کړه، کتابچه کې ولیکئ، یا کولی شئ چې ماته کمنټ کې ولیکئ. یادونې: زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.